د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. ملګرو، څنګه چې تاسې په پاس په متن کې هم لیدلي او زموږ موضوع نن د سیندونو او بندونو په اړه به موږ خبرې کوو. نو دا ما د دې لپاره یو پریزنټیشن برابر کړی دی چې کله پریزنټیشن خلاص شي بیا به ډاکټر صاحب او راسا صاحب دواړه خپل نظرونه هم شروع کوي. راسا صاحب به پوښتنې لري، هغه هم دغه کېږي، خو لومړی به زه دغه پریزنټیشن چې ما جوړ کړی زه به تاسو سره شریکم. هغه داسې دی، هغه بندونه چې پاکستان پرې اندېښنه لري. نو زه به اول داسې وکړم چې خیر موږ به لږ وړوکي ښکارو شو پر مخ، ځکه د پریزنټیشن د لیکنې به لږې غټې کړو چې ما ته هم په اسانه ښکاره شي، تاسو ته هم ښکاره شي. مقدمه: پاکستان د هغه بندونو په اړه اندېښنه لري چې د افغانستان په خاوره جوړیږي او د پنجاب ایالت ته د بهیدونکو اوبو پر بهیر اغیز لري. زیاتره دا بندونه د کابل او کونړ پر سیندونو جوړیږي. ملګرو، دا خو مقدمه ده. بیا داسې پاکستان ولې له افغان خاورې د چترال سیند د اوبو پر راګرځولو فکر کوي؟ دا مهمه نقطه ده. د کله نه چې دغه د افغانستان د شاتوت بند او د شان نورو بندونو خبرې کړي، په کونړ په سیند باندې د بندونو یا دغه د اوبو د مهار خبرې کړي دي، نو دې سره پاکستان ته چې دی هغې ته یو قسم اندېښنه پیدا شوې ده او هغې بیا دا ویلي چې موږ به دغه د کونړ د سیند اوبه د چترال د لارې نه د سوات ته وګرځو. او د دوی دا خبره کړې وه، خو داسې تخنیکي خبره وه، ځکه چې په پنجاب ایالت چې دی د انکشاف دپاره صرف دغه بودیجه لري 8 میلیارده دي او دغه بند مصارف چې دي دا تقریبا 8 میلیارده کېږي. نو دوی نشي کولای چې دغه بند جوړ کړي، مګر کله د دوی د نورو هیوادونو سره خبرې کوي نو هغه ورته بیا دغه لپاره پانګونه پې نه کوي، ځکه دې خاطر باندې چې دا باید د افغانستان د دوی ته اجازه نه بیا د هغې به داسې بهرني دا کوم بانکونه چې دي یا دوی چې کله قرضه اخلي بیا هغه اول دغه ته ګوري چې دغه د دې خپله د دې دغه چې دی د دې سیند هغه اصلي هغه فطرت تی دغه چې دی کومه لاره چې دی هغه باید بدلون ونه خوري. نو په دې باندې دوی خاصه دا خبره کړې وه تخنیکي لحاظ، ځکه چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې کوم بندونه جوړ شي. خو یو بله خبره هم ده، مونږ چې کله د لوی افغانستان خبره کوو دلته خو د پنجاب بیخي دغه منطقو کې نه لار نه جوړېږي، که چې د چترال چې دی دا د افغانستان دا خو د افغانستان برخه ده. مونږ چې څنګه د کوزې پښتونخوا تر مرګلۍ پورې د افغانستان برخه ګڼو، نو دغه منطقه خپله د افغانستان ده. نو که چېرته دا اوس د پنجاب خو ځکه وایم چې هغه په دغه خاوره باندې قابض دی، هغه ځان د دغه ټولې جغرافیې حاکم او واکدار ګڼي، ځکه دغه ځای نه خپله پښتونخوا ته هم دومره اوبه نه ورکوي لکه څومره اوبه چې دوی د پنجاب ته نهرونه ایستلي او دغه ځای دغه ځمکې پرې خړوب کېږي. اوبه چې دي زموږ د سیمو نه ځي او چې دی خړوب کېږي پرې د پنجاب ځمکې او سیند ته هم هغه خپله هغه د کومه څومره چې د هغوی حق جوړېږي هغه ورته نه ورکوي. دا څو ورځې کېږي چې په سیند کې ډېر لاریونونه دي، مظاهرې دي. تېره ورځ خپله دغه ځای نه دا د پنجاب یو کلي نه د پنجاب دغه تېرېدو یو قطار د عسکري د پنجاب آرمي چې وه، اما خلکو ورسره جګړه وکړه او مظاهرې کولې. بیا په دې کې یو کس چې یو سیندی چې دی هغه پکې په شهادت هم ورسول شو. نو دغه مسله ده همداسې پسې مخکې ځو. دا شاتوت بند چې دی دا د لوګر ولایت دغه سیمو ته نږدې د کابل په خاطر جوړیږي. دا بند به د کابل د سیند پر یو فرعي څانګه موسی جوړیږي. دا بند چې دی دا بند به د کابل ښار د څښاک اوبه برابرې کړي او د کرنې لپاره هم کارول کېږي. هند د دې بند مالی ملاتړ کوي چې دا هم پاکستان ته د اندېښنې یوه بله سرچینه ده. د دې باندې تقریبا د 250 نه زیات 250 میلیون ډالرو نه به زیات په دې مصارف راځي. خو دا مصارف به هند داسې ویلي چې دغه مصارف به موږ ورکوو، ځکه دا تقریبا د دې تړون چې دا مخکې د اشرف غني په وخت کې شوی، خو بیا چې کله د طالبانو دغه حکومت راغی نو بیا دوی دغه تړون چې دی داسې وځنډو. اوس یې دوباره ورسره خبرې شروع کړي دي، خو دا چې دی دا د افغانانو ډېر په ګټه دی، ځکه چې دا به زموږ د هېواد ډېر نفوس چې دی هغه په کابل کې اوسېږي او دا به د کابل دغه د اوبو د څښاک د مسله چې دا به انشاءالله تعالی دې سره حل شي. بیا بل دا پلان شوي دا کوم د کونړ سیندونه بندونه چې دي، نو ځکه چې کله د کونړ د سیند د بندونو خبره کېږي او دې ته هم د هند دغه داسې دغه مثبت اشاره ورکړې چې دې لپاره هم پیسې ورکوي. نو دې په خاطر باندې بیا هغه ما مخکې چا کومه خبره وکړه هغې داسې ویله چې موږ د چترال د لارې دا سیند چې دی دغه ته ګرځو، سوات ته ګرځو، چې دې لپاره تقریبا 40 کیلومتره که څومره دغه چې دی هغه باید تونل ووایي او په هغې ډېر مصارف راځي، هغه دوی نشي کولی. کونړ سیند یو لوی مهمو سیندونو څخه دی چې مستقیم پاکستان ته بهیږي
افغانستان پلان لري څو بندونه پرې جوړ کړي. پاکستان اندېښنه لري چې دا بندونه به د دوی اوبو جریان اغېزمن کړي. کابل سیند ان سروبي بند. سروبي بند د کابل سیند پر سر جوړ شوی چې برېښنا تولیدوي. نو دغه بند خو د برېښنا لپاره جوړ شوی سروبي بند به پخوانی به بیروسه په ډاکټر صاحب هم خبرې وکړي. که دا بند پراخ شي یا نور بندونه ورسره جوړ شي نو پاکستان ته د اوبو بهیر اغېزمندلی شي. نو دا دې بند هم دا چې لکه د دې بند لکه نور د دې توانایي د برق زیاته کړي یا د برېښنا او یا د کر دپاره دغه اوبه نور هم لږې ډېرې ذخیره کړي. د دې نه هم پاکستان چې دی هغه اندېښمن دی. نو ځکه موږ همدا ویو چې پاکستان دا د څو لسیزو راهیسې چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي همدې په خاطر یې کوي چې دغه افغانستان په دغه په اقتصادي لحاظ دومره پیاوړی نه شي چې خپل هغه طبي وسایل چې دي هغه خپله په افغانستان کې دوی ولګوي. لکه اول دغه اوبه چې دي چې پاکستان ته همداسې بهیږي او دوی او ایران همدا مسله دوی ته د فکر یې پرې کوو چې باید افغانستان همداسې دغه جګړو کې ښکېلي چې دا بندونه جوړ نه کړي. نو همداسې به مخکې به ځو. کابل سیند، دورنټا، ماهیپر، نغلو بندونه دا بندونه ټول د کابل سیند پر سر دي او د برېښنا لپاره کارول کېږي. پاکستان اندېښنه لري چې که افغانستان دا بندونه پراخه کړي نو د دوی د اوبو کچه به کمه شي. پایله: افغانستان هڅه کوي خپلې اوبه مدیریت کړي خو پاکستان د اوبو کمښت ته اندېښمن دی. سیاسي فشار: پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان سره د اوبو یو تړون وکړي خو تر اوسه افغانستان دا ډول تړون نه لري. زه به هغه جګړه په دې باندې وځکه دوی دا چې کله دغه د جګړه شروع شوله دا د پاکستان او د هند دا په کومه پهلګام کې چې دوی کوم هغه تروریستي عمل شوی هغه به پاکستان مړ او هغه جګړه چې کله شروع شوه د هغې سره سم د واره دوی او د هند او د پاکستان د اوبو یو تړون سینتاس ورته وایي چې هغه د هند خوا نه هغه دغه شو ده ړنګ شو هغه تړون او هغې ویله چې موږ نور دغه تړون کې نیستو او د پاکستان باندې خپل هغه د ځینې بندونه چې وو د هغه نه په خپل هغه اوبه بندې کړې. نو هغه تړون خو هغې سره و خو بیا د افغانستان سره دا قسم تړون نشته. نو په افغانستان که په هر سیند باندې خپل بندونه جوړوي نو هیڅ قسم تړون دا دغه سره نه لري، د پاکستان سره نه لري. په دغه شي کولی افغانستان چې خپل اوبو نه په خپله په افغانستان کې استفاده وکړي او ګټې ترې واخلي او هیڅ قسم تړون نه لري. خو مګر پاکستان غواړي داسې یو فشار په افغانستان باندې راوړي چې داسې تړونونه ورسره وکړي چې دغه د اوبو بهیر چې دی چې د پنجاب ایالت ته کېږي یا ریاست ته کېږي چې دغه کې بیا کوم وخت کې په راتلونکي کې کوم مشکل پېښ نه شي.